زمونږ فیورټ لیډر عمران خان دی. بالکل هغه لپاره موږ ځان قربانولو هر څه ته تیار یو. زمونږ د خوښې لیډر او د پاکستان دپاره بلکې د ټولې دنیا دپاره یو مزیدار او ښایسته او خودمختاره لیډر دی. بس زمونږ له خو لیډر هغه پکار دی چې زمونږ د فایدې دپاره یې که نه، او زمونږ د فایدې دپاره خو هېڅوک هم څوک پرېږدي نه. دا پاکستان دی چې دلته چې څوک هم راځي چې ستا د عوام د خلکو دپاره دلته هېڅوک هم څه نه کوي. عمران خان و که څوک و، موږ له د الله شکر دی په دې کې یو هم نه دی خوښ. ولې نم په دې هم خوښ نه دی چې په دې ملک کې وزیر اعظم نشته دی او نه د وزیر اعظم چلیږي. که نه خلک وایي چې نواز شریف وزیر اعظم دی، شهباز شریف دی، عمران خان دی، خدا یو هم وزیر اعظم نه دی. السلام علیکم ناظرین، تاسو ګورئ اباسین خبر. زه یم تاسو ملګری ستاسو ورور ادریس خان. نن به زموږ ټاپک دا دی چې تاسو له کوم لیډر خوښ لګي. ما سره اوس دا مارکیټ کې موجود دي پښتنیان او پاکستانیان. راځئ دوی سره خبره وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم؟ محمد زیر خان. محمد زید خان، تاسو ما ته دا وایه چې تاسو له کوم لیډر خوښ دي؟ آصف علي زرداري خوښ دي، نواز شریف خوښ دي که پی ټی آی خوښ دي؟ زمونږ فیورټ لیډر عمران خان دی. بالکل هغه لپاره موږ ځان قربانولو هر څه ته تیار یو. زمونږ د خوښې لیډر او د پاکستان دپاره بلکې د ټولې دنیا دپاره یو مزیدار او ښایسته او خودمختاره لیډر دی. دا نور چې کوم دي یار دا خو تاسو ته هم پته راځي، ټولې دنیا ته پته را چې بس هغوی دلته یو کاروبار په شکل باندې راځي، حکومت وکړي، پیسې وګټي او ځي بیا په لندنو کې وخت تېروي. حالانکې د ایسته ورځو کې چې زموږ کوم چیف جسټس و قاضي پایزیسا صاحب، هغه چې کله ریټایرمنټ واخیستو نو په ګینټو باندې تقریبا یا 15 غنټې یا 6 غنټې پاکستان کې د هغه نه بعد چې کوم دی خپل وطن ته لاړی. نو زمونږ دپاره هغه لیډر پکار دی کوم چې پاکستان دپاره خپل محنت کوي یا پاکستان دپاره کوشش کوي د خپل عوامو دپاره چې پاکستان مخکې لاړ شي. هغه یو لیډر دی چې هغه ته عمران خان وایي. تاسو له عمران خان حکومت ولې پسند دی؟ عمران خان حکومت کې چې څومره ته سوچ وکړي که نه، یو خو خاص کر کې پښتنو دپاره په پنجاب کې ډېره اساني وه. وجه دا چې دلته دیو یو پښتنو دپاره یو شعر ایستلی چې هغه ته انټري کارډ وایي. حالانکې ټیک خبره ده او بس هر سړي دپاره پکار ده، خو په کې پی کې کې تا چېرته څومره د پنجاب خلک دي تا د هغو انټري کارډ نه دی لیدلی. صرف پښتنو دپاره د هغه حکومت کې دې حکومت کې مشکلات دا چې تاڼې له راشه، پولیس راشي. هغه کې داسې وو چې هغه کې ټول خلک یو شانته وو، کو هغه پنجاب والا کو کې پی کې والا کو سند والا، ټول یو شانته کو. تاڼې ته به لاړم ستا خبره به خلکو اورېده ویل جی. اوس په دې کې بالکل څوک خبره نه اوري، رشوت پکې ډېر دی. ملت به تاسو بار وځئ دی روډ ته، څومره د ریړو والا دي، څومره راسې خلک غریبانان دي، هر سړی خو دوکان وس نه کېږي که نه. نو د هغه د وجې دې خلکو ته مشکلات دي، دې د وجې خلک د حکومت نه خوښوي. ځکه چې دا بس یو ډوله ده راغلې ده دلته موږ باندې مسلط شوې ده. حالانکې دا 47 دغه دي، د گیڅ هم دغه نشته دی، د 17 سیټه دي. حکومت خو د عمران خان په کار خو بس په زور باندې موږ باندې مسلط کړي دي. تاسو څومره یقین دی چې عمران خان حکومت راځي بیا؟ انشاءالله زمونږ خو اوس هم حکومت دی، ځکه چې اوس زور زبردستي اسټابلیشمنټ نو دا زمونږ دپاره دغه دی. نور هغه انشاءالله خپل کوشش کوي او انشاءالله را روان حکومت به بالکل د عمران خاني او کو ډیل کو چېرته هغه ډیل کولی کېدی چې اوس به وزیر اعظم وي، اوس به هم ناست وي، څه مسله نه وه، خو ډیل نه کوي. او داسې سړی دی نو زمونږ داسې لیډر پکار دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم؟ زما نوم عاشق الله دی. عاشق الله صاحب، تاسو ما ته دا وایه چې تاسو له کوم لیډر خوښ دی؟ نواز شریف خوښ دی که عمران خان خوښ دی؟ څوک خوښ دی؟ آصف علي زرداري خوښ دی؟ څوک تاسو له حکومت خوښ لګي اغلی؟ بس زمونږ له خو لیډر هغه پکار دی چې زمونږ د فایدې دپاره یې که نه، او زمونږ د فایدې دپاره خو هېڅوک هم څوک پرېږدي نه. دا پاکستان دی چې دلته چې څوک هم راځي چې ستا د عوام د خلکو دپاره دلته هېڅوک هم څه نه کوي. عمران خان و که څوک و چې څوک ښه کار کوي یا به پاکستان کې نه پاتې کېږي، او چې څوک بد کار کوي یا به دلته پاتې کېږي یا به چلیږي، هر څه به کوي. پاکستان داسې ملک دی دلته د عوامو نه منل کېږي. دلته چې لیډر دی هغه چلیږي. قانون چې دی دا غریب سړي دپاره دی، مالداري دپاره نه دی. پاکستان بس داسې ملک دی. موږ څه ووایو والا عوام هغه خلک غواړي چې کم د عوام د فایدې دپاره یي. اوس چې کم لیډر موږ ته فایده راکوي موږ به هم هغه غواړو. تاسو څه وایي کوم لیډر راځي چې دا کار ښه کړي؟ نن سبا خو والا چې ووایي یار یو د ځان لپاره لګیا دی چې عمران خان وا خو جیل کې اچولی دی، نه څه ویلی نه شو، او چې دا کم پاتې شوي دا کم لیډران چې دي دا ټول د ځان دپاره لګیا دي، ولا که یو هم د عوام دپاره لګیا. صفا خبره چې کم سړی وکړي که نه. اوس تاسو ما ته دا وایه چې عمران خان خو نه دی، عمران خان تاسو له خوښ نه لګي؟ ولې نه لګي؟ لګي که نه.
نه نون لیگ والا خوښ لګي نه، نون- نواز شریف خوښ لګي نه نون لیگ سره موږ نه لګي، موږ د عمران خان والو یو، عمران خان سره به عمران خان ولې تاسو له دومره خوښ ولې دی عمران خان یو داسې لیډر و کنه چې د خپل عوام دپاره، خپل پښتنو دپاره، خپل پښتنو دپاره بلکې خپل د پاکستان د خلکو دپاره ولاړ و کنه، وای نه پرېښودو. بس دا د پاکستان د حکومت دی کنه چې کم سړی د خلکو دپاره ودرېږي هغه نه پرېږدي بیا. السلام علیکم وعلیکم السلام. تاسو نوم صدیق نامه مې ده. صدیق بھائی تاسو ماته دا وایه چې تاسو له کوم لیډر خوښ لګي عمران خان خوښ لګي آصف علي زرداری خوښ لګي چې تاسو له نواز شریف خوښ لګي موږ له د الله شکر دی په دې کې م یو هم نه دی خوښ. ولې نه م په دې هم خوښ نه دی چې په دې ملک کې وزیر اعظم نشته دی او نه د وزیر اعظم چلیږي. که نه خلک وایي چې نواز شریف وزیر اعظم دی، شهباز شریف دی، عمران خان دی، خو دا یو هم وزیر اعظم نه دی. ولې چې د حکومت چلیږي د حکومت دی. اورېدم نو وزیر اعظم نشته. اوس که یو وزیر اعظم راشي او دغه خبره چلیږي نو موږ به دا قصه انشاءالله ودرېږو. اوس لاپیل خال موږ تاسو به پیژنئ که به نه پیژنئ، موږ د منظور جان سپورټ کوو. منظور جان چا سره دی پی ټی آی سره دی نون لیگ سره دی یو سم نه دی. ولې نه آزاد امیدوار دی هغه آزاد امیدوار دی. هغه ووټ وګټل دی وډ خو به انشاءالله ګټي که ودرېدو خو د قام دپاره ولاړ دی او انشاءالله موږ ټول پښتانه د هغسې وو. خو موږ په دې کې اوس یو هم نه سپورټ کوو، نه عمران خان سپورټ کوو، نه نواز شریف سپورټ کوو، یو هم نه سپورټ کوو. صرف واحد یو دغه منظور جان سپورټ کوو. انشاءالله دغه څه به ودرېږو. منظور جان چې کوم دی هغه کوم ځای هغه افغانستان دی. السلام علیکم وعلیکم السلام. تاسو نوم ذاکر الله. ذاکر الله بھائی تاسو ماته دا وایه تاسو له کوم لیډر خوښ دی نواز شریف خوښ دی، عمران خان خوښ دی که آصف علي زرداری خوښ دی زمونږ عمران خان خوښ دی. عمران خان ولې هغه یو ښه لیډر دی، ډېر ښه کارونه یې کړي دي پاکستان کې. اقوام متحده کې خبرې کړي دي، په امریکا کې خبرې کړي دي، اسلام ټولې خبرې د اسلام کوي. ته تاسو له دومره خوښ ولې دی د عمران خان چې وایي چې ما له عمران خان خوښ دی د څه وجه دی عمران خان هم په دې خوښ دی چې خرڅېدو والا سړی نه دی، خرڅ نه شو د اوسه پورې، او څومره کو جیل وی څومره سختیانې وی د سره وشو خرڅ شوی نه دی اوسه پورې. بل یو چې کوم لیډر راغلی دی، کو نواز شریف راغلی دی، کو شهباز شریف راغلی دی، هغه دی اوس شهباز شریف راغلی لږ وخت وشو چې قاضي په حصه لاړی نو نواز شریف پسې بار ته لاړی. دا ولې بار ته لاړه دا د دې وجې بار ته لاړی چې عمران خان حکومت راتلو والا دی او دا به بیا ګرفتاریان او دغه وجې لاړ. تاسو له څومره یقین دی عمران خان حکومت کله راځي عمران خان حکومت چې زیات هم لیډ شي نو په 2 کالو کې به دننه راځي، 1 کال پورې انشاءالله راتلو والا یو کال پورې راځي پوه یقین دی تاسو له زمونږ بالکل یقین دی. السلام علیکم وعلیکم السلام. تاسو نوم زما خالد خان نوم دی. حالت خان تاسو ماته دا وایه چې تاسو له کوم لیډر خوښ دی نواز شریف خوښ دی، آصف علي زرداری یا عمران خان زمونږ عمران خان خوښ دی یار. ولې څه وجه دی نو بس غل نه دی، دا خو غلی دی، ټول چور دی، ټول غل دی ټول بس په خپل مفاد وکړي بس بیا بار ته لاړ شي. بار ته لاړ زمونږ دپاره عمران خان ښه دی، هغه دی زمونږ دپاره په جیل کې ناست دی. هغه څه کارنامه داسې کړې تاسو له ډېر خوښ لګي نو بس هغه دا کارنامه ده چې د ملک خدمت هم کوي. مطلب دا دی چې خلک دغ کوي که نه غلام لا نه کوي، مطلب هغه دی زمونږ دپاره په جیل کې ناست دی. څومره خدمت کړی دی خلکو نو بس خدمت یې دا کړی دی چې مخکې به چې کوم دی د کینسل اسپتال هم ساز کړی، وړ کپ هم ګټی دی. نو په 3 کاله کې خو دومره خدمت نه کېږي چې هغه هر څه کور کړي. بیا پکې کرونا هم راغله نو انشاءالله امید دی الله یې د جیل نه رها کړي انشاءالله چې بیا به وزیر اعظم راځي. دا کله بار وځي نو دا خو اوس په دې سوشل میډیا باندې هم دا خبرې کېږي، څوک میاشت یادوي، څوک شل ورځې یادوي. الله دې وکړي چې جلد رها شي. تاسو له څه لګي ګنټه کې دعا کې څومره ورځې لګي میاشت هم دا سوشل میډیا ګورو نو دغه دم دغه یې نه یار. سوشل میډیا کې کوم چې تاسو له خوښ دی هغه او تاسو خپل مایند کې څه ایکسپټ دي چې کله وځي زما په خیال باندې چې زه وایم چې دې میاشت کې به انشاءالله چې یو میاشت کې پوخ یقین دی بیره ووته که نه داسې به انشاءالله دا هم راوځي. پوخ یقین دی تاسو انشاءالله د الله نه امید دی انشاءالله. السلام علیکم وعلیکم السلام. تاسو نوم ما نوم سید یحیی دی. سید یحیی صاحب تاسو ماته دا وایي تاسو له کوم لیډر خوښ دی عمران خان خوښ دی، نواز شریف خوښ دی یا آصف علي زرداری چې لیډران خو بس مونږ تیر شوي 75 سال هسټرۍ کې وګورو نو داسې صرف یو 2 سیاستدانان راغلي چې فایده ترې وتي پاکستان ته، نور خو بس راځي ټول خپل فایده وباسي. لکه مونږ تقریبا نواز شریف چې 2017 نه مخکې راغلی و هغه که مونږ حکومت یا بل چا کار ته پرېښی نو ښه ترقي راتله پاکستان کې اوورال
او بیا عمران خان راغی نو په هغې کې هم غلطیانې هغوی د نم شوي دي ځکه چې کووډ راغی پکې نور خو مسله موږ ته دا چې موږ پښتانه یو پښتنو کې موږ ته داسې یو لیډر پکار دی چې پښتنو ته حقوق میلاو شي ځکه چې ستاسو او چې نواز شریف چې کوم حکومت دی کې پښتانه له حق نه ملاویږي حقوق خو جي تاسو د شروع نه وګورئ حقوق د پښتنو ختم دي جي ولې دا ستاسو چې څومره هغه دي اپریشنز دي جا ستاسو څومره چې د بامب اټیکس کیږي دا ټول ستاسو په کې لکه یو هغه دی که نه یو د یو سوچ خبره ده چې ستاسو څومره دماغ کیږي دریاسین نه خوا سایډ ته کیږي دریاسین نه دې سایډ ته نه کیږي ټول کې سایډ ته دماغ کیږي موږ ته یو داسې چې د هغوی کې د پښتنو حقوق پکې حفاظت شي بلوچیان سندیان زموږ ټول وروڼه خویندې چې ټول یو ملک ټول حفاظت میلاو شي نور خو بس چې تاسو مطلب دا ده چې تاسو له عمران حق لګي عمران خان لکه ښه دی موږ ته پکې هغې ته یو پښتنو ته پکې یو هغه میلاو شو فایدې میلاو شو ډېر کې سایډ ته پکې هم ډېر وروڼه فایدې کې پاتې شو نور خو ډیره مهرباني جی ناظرین تاسو خلکو رای واورېدل خلک کوم وي چې دا راځي کوم وي چې عمران خان راځي زمونږ دعاګان دي چې هغه لیډر راشي چې کوم چې دا اوړو چینی چای چې ګرانه دي لږ ارزان کی او دې سره خپل میزبان ادریس خان او ټیم لا اجازت ورکوي الله نیکبان